اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مرګري ځوانانو تاسو ته پاته وي سنن کوم ډرون شوی دی په خیبر ایجنسي میدان پیر میلې کې لکه ډېر افسوس خبره دی او د کوم ظلم جبر مو سره چلو دی. آیا مو د ملک سره څه غداري کړې دی؟ مو څه ظلم کړی دی؟ آیا مو سره دا ظلم ولې کېږي چې مو ماشومان بې ګناه ورکې خبره څه شهید کېږي زخمي کېږي او مشران علما کرامو ورکې شهید کېږي زخمي کېږي جیلونه رانه ډاک شو. اول جمشید بهي سره په جیل کې کوم نمونه ظلم روان دي او نور مو ملګریو د دغو سره تکلیفونه جوړ کړي. مو دې تکلیفونو سره عادت یو تکلیفونه نه سوي وای تیکاره نه کړکین مو به د قوم خدمات کوم د قوم د پر باوز چې تم خو خیر دی یوه خبره مو اوره ظالم جبر ریاسته دې تورو خاورو تبتن سي مو بم څوم غځه کې بیا ډېر عجیبه اغتصاب دی. غځه نه شپرش چلیږي نه بدمشي چلیږي نه ریاست چلیږي نه این چلیږي نه قانون چلیږي. غځه صرف انصاف دی. خدای پاک نه مو تمه لرم انشاءالله چې تاسو سره به هغه کار کېږي چې کوم فرعون سره شوی کوم نمرود سره شوی و. انشاءالله په هر یو ظالم چې په دې دنیا باندې ظلم کړی دی هغه خدای والی مو درته سوال کوم چې مو نور پښتانه د قبایل د ماشومان د ځوانان معاف کړو نور ظلمونه مو سره ما کو او که مو دوې خبرې تیزې وکړو مو باندې بیا تاسو دفعې لګېدلي وي انجیلونو کې په وانو سرمنې وباسو خو که تاسو د مو ځوانان ټوکړې ټوکړې کړو تاسو د مو جوماتونه اړام کړو د مو کورونه اړام کړو بیا خیر دی. او زه ډېر افسوس سره دا یم چې تاسو جمشید بهي سره کوم ظلم جبر کړی دی او کوم ظلم